سلامونه، سهار مو نیکمرغه. دې برخې ته ښه راغلاست. د سکایپ برخه ده. وړاندې مې یادونه وکړه چې نن به راسره د سکایپ پر لیکه له ایټالیې نه هلته زموږ میشت هیوادوال اختیارګل مشرقیوال صاحب میلمه یي او د سره به په ایټالیا کې د افغانانو په ژوند او په وروستي وضعیت بحث او خبرې کوو. دا نو هلته د افغانانو ټولنې مشر هم دی. مشرقیوال صاحب ستړي مه شئ، سهار دې نیکمرغه. سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم، هیله چې روغ جوړ اوسئ، خپل سهار مو پیل کړی اوسئ. مننه. ډېره مننه. او اول خو دا ووایي چې ایټالیا کې هم هوا سړه شوې ده که نه؟ ښه ده. ایټالیا کې د هفته کېږي چې هوا سړه شوې ده، نسبتا د مخکې نه شمال لګېږي او د شپې د ماښام نه بعد ډېر سړی. او کله چې هوا سړېږي نو هلته بیا هغه د افغان کډوالو ژوند څه ډول یې؟ طبعا چې هوا سړېږي نو سختېږي نور هم. تاسو هلته د دغې ټولنې مشر هم یاستئ، معلومات ډېر لرئ. په همدې راته وغږېږئ چې ایټالیا کې وروستیا وضعیت د افغانانو خاص ډول د افغان کډوالو چې تازه ورغلي دي ایټالیا ته څه دی؟ اوس خو فلحال څومره کډوال ایټالیا ته راځي چون د کرونا ویروس مسلې دي، نو هغه کډوال په سړکونو نه پاتې کېږي یا د نورو هیوادونو غوندې په خیمو کې نه پاتې کېږي، هغو ته ځای ورکوي. نو یو خو دې دپاره چې کرونا ده او بل دې دپاره چې هوا هم یخه ده، نو وضعیت یې ښه ده. نو د کرونا وضعیت څه ډول دی؟ ایټالیا یو له هغو هیوادونو چې اول کې دریم، دویم او همداسې بیا څلورم مقام ته ولاړله. اوس نو هلته وروستیا وضعیت څه دی؟ بیا په خاص ډول د دویمې څپې په راتګ سره حالات ښه شوي، خراب شوي، څه ډول دی؟ کرونا دویمې څپې نه ټوله دنیا ډار لرلو او خطر احساسولو، خو په ایټالیا کې د ایټالیا په زیاتو ولایتونو کې ایټالیانو خپلو خلکو اعلانونه کړي دي چې موږ دا کرونا نه منو، او که چېرته دا روزمره 10,000 او 15,000 او دومره خلک مړه کېږي د کرونا د وجې نه، موږ ته دې د دې ادرس راوښیي چې دا مړي چېرته دي. لکه زیات ولایتونو کې اوس هړتالونه کېږي، لاریونونه کېږي، خلک غواړي چې د دوی شعار دا ده چې موږ ازادي غواړو. مطلب د ازادي دوی دا ده چې موږ نشو کولی چې په کورو کې کښېنو او د کرونا دپاره قرنطین وکړو. نو خلک اوس دومره پسې نه ګرځي کې، خو دغه نړۍ چې کوم د 20 د نومبر تقریبا 630 نفره د دوی د راپور د مخې نه وایي چې دوی وفات شوي دي، او تقریبا ټوټل د دوی مړي 50,000 او 453 همداسې. نو وضعیت د دوی لږ کړکېچن ده. حکومت ورته څه پلان لري که نه لري؟ حکومت خو همدغه پلان لري چې اوس بیا هم د خلکو دپاره چې ایمرجنسي دوماندې کوي. مطلب دا دی چې بیکارۍ دپاره خلک درخواستونه کوي د پیسو دپاره چې هغې ته د میاشتې 400 یورو راځي، او دغه د دوی پلانینګ دی. او نور دا چې مطلب هغه پارکونه بند شوي دي، زیاته بارونه بند دي، کلبونه بند دي، په هر هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه ډېرې هغلته یې بندیزونه لګولي دي. په بسونو کې هم دغسې که چېرته موږ وګورو 2 سیټونه چې خوا په خوا هغې کې یو کس کېناستی شي او نه شي کېناستلی، نو دوکانونه یې هم محدود کړي تر 6 بجو پورې. هغه هوټلونه چې کوم ډوډۍ خلک خوري هغه 6 بجو پورې کولی شي داخل د هوټل کې ډوډۍ خوري، بعد 6 بجو نه هغې کولی شي کورو ته ډیلیوري وکړي. همدغسې لږې شرایطونه لږ سخت کړي دي. او په ټوله کې که په دې وغږېږي مشرقیوال صاحب چې هلته ایټالیا کې افغانان په کومو کارونو باندې مصروف دي، دوی هغه د خپل ژوند ډېر برخه په څه تېروي، او هلته چې هغه خاص ډول څوک مثلا زده کړیالان دي، زده کوونکي دي، د هغې وضعیت بیا څه ډول دی؟ په ایټالیا کې میشت افغانان زیاتره په خپل کاروبارونو باندې بوخت دي، چې هغوی کارونه عبارت دي د دوکانونو نه، هوټلونو نه، موبایل فروشۍ نه، رسټورۍ نه. په دې باندې زیات خلک بوخت دي. او باید د ایټالیا په زیاتو ولایتونو کې زیات افغانان چې هغوی د زمیندارۍ کارونه کوي، چې هغوی هماغه ساحو کې بلد دي، همالته اسنادونه اخیستي دي، په زمیندارۍ زیات افغانان هلته بوخت دي. همدغسې هغه افغانان چې د حکومت دخوا نه په بورسونو باندې راځي د تحصیل دپاره، هغوی سره هم بعضو سره موږ اړیکه لرو، بعض د سفارت سره اړیکه لري، هغوی هم وضعیت ښه ده. خو داسې کومه د کرونا په اړه باندې که ووایم چې کومه داسې نوې پېښه د افغانانو په منځ کې البته نه ده ثبت شوې چې موږ ترې نه احوال ولرو. خو کار مشکل د افغانانو اوس تر دې حده پورې موږ د افغانان ټولنه چې کومه رسمي ټولنه لرو، دغه ټولنې ته که د هزاره ورور مشکل یې هم موږ ته زنګ راوي، که تاجک، که د پښتون، که د ازبک. بدبختانه به وایم چې 40 ورځې مخکې یو افغان ورور زموږ
نوې ایټالیا ته راوښتی و چې هماغه ایټالیا ته کله راغلی نو هغه مریض شوی و، بیا د ایټالیا په تریستی ښار ته راوښت، تریستی نه بیا ودینې ښار ته رالېږلی و، بیا هغه وفات شوی و چې موږ وکولی شو د ده جسد هم را پیدا کړو، د ده هغه کوم چې مشکلات و کوم کارونه هغه هم راخلاص کړه، ورته هم کولی شو په 20 د نومبر باندې ولیږو او پرون 20 د نومبر چې هغلته وطن کې په خپل کورنۍ وسپارل شولو. نو افغانان چې هر څه مشکل لري هغه هم سره حتما شریکوي. نو فلحال د افغانانو وضعیت ماشاءالله ښه دی. او که لږ د ایټالیا په طبیعت باندې هم وغږېږئ، دلته مثلا ډیری وخت د پسرلي موسم کې خلک ونې او بوټي کینوي، هلته حکومت دا چاره ترسره کوي که نه عام خلک هم په دې کې دخیل دي او هغوی بوټي کینوي؟ دا خلک خپل هیواد ته خپل خلکو ته ژمن خلک دي او د دوی زیات کارونه چې دي د حکومت د خوا نه کېږي، ځکه دا خلک خپل حکومت ته ټیکس ورکوي، د هغې د حکومت ذمهواریانې دي. دا خلک البته که په دې ښارونو کې چې وګورو دا خلک د ګلانو ډېر شوقیان دي، دا وړې وړې ونې کورو کې کېنوي، وړې وړې چې البته هغه د یو جګېږي نه هغه ونې بعضې ونې د ګلان دپاره هغه ګلان کور کېنوي. نور د دوی د حکومت چې د خپله وطن ته خلک ژمن دي، دوی د کارونه ټول دا د پسرلي موسم کې دا ونې چې کېنوي البته دوی د حکومت خپله کوي او دا ملکونه ډېر آباد ملکونه دي. دا ملکونه زموږ د وطن غوندې شاړ وطن نه دي، دښتې دومره نه لري چې مثال د خبرې هغې کې دوی ونې کېنوي. او که تاسو وګورئ د ایټالیا ډېرو ښایسته خو طبیعي ډېر ښایسته ډېر شین وطن دا ډېر ښایست لري طبیعي. چېرته داسې د روم نه نور ولایتونو ته د ایټالیا وګورئ نو ډېر مزېدار ځایونه پکې دي، شنه شنه دا غرونه دي ټول په ونو باندې ډک دي، نو ډېر ښکلی وطن ده. سره د دې چې ایټالیا ډېر ښکلی سیمه ده، تاسو یادونه وکړله او هلته نسبتا کاروبار هم ښه دی، بیا هم احساس کوئ یا دغه کمی احساسوئ چې کاشکې د ایټالیا پر ځای په خپل وطن کې وه او د خپلو هیوادوالو تر څنګ وی، که نه هلته میش افغانان خوشحاله دي؟ نه، که څوک اروپا ته راشي طبعا اول کې چې کله د وطن نه راشي دلته مهاجر شي نو خوشحاله یو اندازه خوشحاله چې ولا اروپا ته راغلو، هغه د وخت تېرېدو سره تا ته د اروپا بیا داسې خستهکونې غوندې ښکاري. څومره ستا د مسافرت زیاتېږي همدومره ستا د خپل د هېواد سره لا مینه زیاتېږي، لا ته خپل وطن ته ژمن کېږي، وفادار کېږي. که څومره هم دلته موږ افغانان یعنې موږ دا د افغانانو د ټولنې د خوا نه موږ پروګرامونه خپلې ملي ورځې لمانځو راټولېږو، خو زموږ هغه خندا هغه ساعتېري هغه 2 ساعته 3 ساعت 4 ساعت دپاره محدود دی. هغه چې کله پروګرام ختمېږي موږ په خپلو کورو ته ځو نو حتما موږ ته خپل مور پلار خپل فامیل خپله کورنۍ یادېږي. بس بدبختانه به ووایم چې زموږ داسې هېواد ده چې د خلکو د لاسه تکه تکه پرخچه د امن پکې نشته دی. خدای دې زموږ په هېواد کې امن راولي، خدای دې زموږ په افغانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، خپل وطن کې ژوند وکړو. خدای باندې باور وکړئ، یعنې تاسو چېرته زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ وګورئ، یعنې دغه اوس کورونا ده، د کورونا د وجې نه موږ کنفرانسونه نه کوو. باور وکړه چې زه خپله شخصا د ایټالیا میشتو افغانانو په نمایندګۍ او دې سره چې په ایټالیا کې د PTN د څانګې مشر یم، په دغه برخه کې زه ډېر سفرونه لرم نور هېوادونو ته، خو چې څومره وګرځې باور وکړه چې بیا هم افغانستان دی او دا یو هېواد هم افغانستان ته نه رسېږي. شریکیوال صاحب که لږ دا ووایي د افغانستان کومو سیمو کې ګرځېدلی، کومې سیمې دې لیدلي دي او داسې کومه سیمه دې اوس ډېره یادېږي چې هلته لاړ شي او یا یې هیله لري چې امن راشي هغه هلته ورشئ؟ موږ خو چون ما مخکې هم یو خپلو مرکو کې ویلي وو چې موږ په کوزه پښتونخوا کې رالوي شوي یو درسونه مو هملته ویلي، بیا د کوزې پښتونخوا نه مو همدغسې د اروپا په پلان وکړئ چې په مخ په اروپا راغلو. نو په افغانستان کې په ننګرهار کې ګرځېدلی یم، کابل کې ګرځېدلی یم او لغمان ولایت کې ګرځېدلی یم، دغه ولایتونو کې ګرځېدلی یم او ډېر نه یم ګرځېدلی، البته په کابل کې مو کور و، لږ راتللو به. نو چې راشم افغانستان ته انشاءالله تعالی اول خو به د خدای نه امید دغه لرم چې وکولی شم چې وطن ته راوګرځم، خپل هېوادوالو ته خپل ولس ته خپل خلکو ته خدمت وکړم او د هغې سره سره د افغانستان ټول 110 ولایتونه وګورم، بالخصوص مزار مې ډېر خوښېږي او بدخشان ولایت مې ډېر خوښېږي. دا د ولایتونه بس خدای دې ستا دا هیله پوره کړي. ډېره مننه مشرقیوال صاحب. وروستیو کې څه پیغام لري خپل کورنۍ غړو ته او په ټوله کې خپلو هېوادوالو ته؟ مهرباني پیغام خو ټول هېوادوالو ته زه البته دا لرم چې
راځي خپل وطن ته ژمن شو، خپل خاورې ته خدمت وکړو. دغه وطن چې موږ او تاسو ته خدای راکړی د افغانستان په نامه باندې، دغه چې موږ او تاسو خپل آباد نه کړو، دا موږ ته د دنیا یو هېواد هم نه ابادي، نه ګاونډي هېوادونه موږ ته ابادي، نه موږ ته امریکا ابادي، نه نور هېوادونه ابادي. راځي چې په ګډه باندې خپل ولس ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، د تعلیم په بخش کې کار وکړو. او ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې درسونه ووایئ، که غواړئ چې وطن مو د نورو هېوادونو سره سیال شي، دا په تعلیمونو سیال کېږي، دا په خبرو په پلانینګ باندې نه کېږي، دی صرف تعلیم باندې کېږي. او راځئ چې په خپلو خویندو باندې، په خپلو لورګانو باندې زده کړې وکړو. دا د دوی بنیادي حق دی او تعلیمونه د دوی حق ده، تر څو پورې وکولی شي په ټوله ټولنه کې نارینه او ښځینه موږ په ګډه خپل هېواد ته کار وکړو، د خپل د پولیسو سره، د خپل د ملي ځواکونو سره، د خپل د ملي امنیت سره همکار اوسېږو او ترهګرو ته ځای ورنکړو. هغه ترهګر چې موږ ته نورو هېوادونو نه راځي، هغو ته ځای مه ورکوئ او خپل ولس سره، خپل خلکو سره، خپل ملي اردو سره ژمن او وفادار. ډېره مننه، ډېر مهم او جامع هغه پیغام و. مننه اختیارګل مشرقیوال صاحب له ایټالیا نه چې هلته د افغانانو په ژوند او په وروستي وضعیتي موږ سره بحث او خبرې کولې.